تازه او بیړنی خبر روسي ځواکونو د اوکراین تر ټولو مهم ښار نیولی. دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. روسي ځواکونو د اوکراین تر ټولو مهم ښار لاسته راوړ. خبریال ویبپاڼه تر 8مې ورځې پورې د اوکرایني او روسي ځواکونو ترمنځ لا هم شدیده جګړه روانه ده. د خرسون ښاروال تایید کړ چې روسي ځواکونو د دې ښار کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ښاروال وایي چې روسي ځواکونو د ښاروالۍ ودانۍ ته ننوتلي او پر خلکو ګرځبندیز لګولی. 8مې ورځې پر مهال بیا هم په ټول اوکراین کې سخت جنګي حالت دی. د ښار په ټولو واټونو کې د مړو جسدونه وحشت تر سترګو کېږي چې ټول کورونه خالي او کوم کسان چې پاتې دي په وحشت کې دي چې څه به ورسره وشي. تر اوسه پورې د راپورونو پر اساس دا درېیم ښارګوټی دی چې روسي ځواکونو لاسته راوړی. له دې سره تر دې خوا د اوکراین پلازمینه کیف کې هم جګړه سخته شوې ده او د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. د دې جګړې کره مرګ ژوبله نه ده چې په ډاګه شوې، خو نن روسیې اعلان وکړ چې تېرو 8 ورځو کې 498 سرتېري له لاسه ورکړي دي. پر همدې مهال د جګړه دننه په ښارونو کې روانه ده، نو داسې ګمان کېږي چې اوکرایني ځواکونو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې وي او همدا هلته هم کسان اندېښنې موجودې دي. تاسو هم داسې فکر کېږي چې روسان کمزوري اوکراین ژر ونیسي، خو داسې ونه شول چې روسي خپل توان وکاراوه، خو بیا یې هم ونه شو کولی چې ژر تر ژره د اوکراین جګړه په خپل زړه تمامه کړي.